سلامونه او نیکې هیلې. دا هم بیسود قلعه جانان خان. راځئ تاسو داسې په یو لاره ویسم چې خوښ هم شي او قدم به پکې وهو. د کلیو بانډو په منځ کې به قدمونه وهو. دا د ډاروي مسافرو ته او څوک چې د قلعه جانان خان دی هغه دا ځای وګوري. ماشاءالله ماشاءالله. زموږ به داسې لاړ شو. وای کله وطن مې ډېر یادېږي. داسې تنګې لارې دي. که چیرې دغسې ویډیوګان ستاسو خوښېږي په کلي بانډو کې قدم وهل او تاسو ته زه در وښیم نو په کمنټ کې لازمي ولیکئ چې هو موږ غواړو. که چېرته غواړئ نو زموږ په خدمت کې او چینل سبسکرایب کړئ ځان سره چې دا ویډیوګان تاسو پورې در ورسیږي او تاسو ترې نه خوند واخلئ. دا هم بیسود قلعه جانان خان. خپل د کلي نوم پکې ولیکئ که برابر شو ورباندې. د هغې ځای نه به هم تاسو ته ویډیو وکړم. دا مستقل لاره ده. بس په همدې لاره باندې سیده عمومي سړک ته وځو. د دې ځای مازدیګر به څومره خوندورې. هوا لږه ګرمه شوې ده. جلال آباد ګرمي خو تاسو پوهېږئ جلال آباد ګرمي څنګه ده. ستاسو له خاطره چې تاسې خوښوئ او خوند ترې اخلئ نو ستاسو له خاطره دغه ویډیو مې برابر کړی دی. ویډیو لایک سبسکرایب او شیر کړئ دوستانو سره. اوس به دې نه وروسته ښار ته وځو عمومي سړک ته. هلته بیا شور شرابه وي که نه. بس ویډیو به همدې ځای پورې تاسو ته در وښیم کوم ځای پورې چې دا کلیوالي ماحول وي. دا دی عمومي سړک ته راووتو. دا هم د کونړ جلال آباد عمومي لاره.